السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمندو دا وخت کې د شاکوټ صلیخانه ترمنځ میچ لګیا دی او کیچ مونی وشت تماشا دی وخت کې د شاکوټ پیان بیټینګ دی صلیخانه بولینګ دی 4 اوور شوی دي 3 کلاړي اوټ ته 15 اوور شروع دی دا چکول شو او کیچ مونی وای شو نو رنزونه سودی دا بوتلش ټیم باتو صاحب ډېر درکو کو بل هم ولا شو 3000 روپے دی پاته بلاګي دی بلال سپیډ سے طرفه ایوا چکا دا 3000 روپے دی او بالکل 3000 روپے دی لاس نو غرزوي ډیر آسان بولو ها اجي سیدا اقرار خان کوم ځای سره تعلق ساتي بخته سره مشره هپی ډیر کالج ډیر سیام کې څه دی پهلا نور بسو کې چنسي انشاءالله چې سولولو بس نیسو خاصه صحیح شو موسم داسې و چې بیګا پرون وی چې 2 او 3 بجې به باران کیږي ونه شو بیګا شپې به وی چې 2 بجې باران کیږي په 200 کیلو ونه شو او خو لګا موسم د شپې 200 کو سره بیا لګ شپه یې خشي و اوس د وخت کې وريسي دي پوسه کته سو ګوره ګیر چا پیر وريسي دي خو هغه به کې هم شته ده میر او ګرمي شته د محسوس کیږي تپش شته د هغه لش هفته بعد بیا بشکولم شروع شي بقاعدګۍ سره دا خره باندې 15 دن آسه پاسه بشکول کې تیریږي او 15 دن بعد صحیح بشکول شروع کیږي چې خولې بران اساسي او تاسو موږ گیمونه ریکارډ کو چیا سیرن شو 5 اوور 86 رن 3 کلاړي آوټ د شاکوټ پیان سکور خو ښه کړی دی باد نه دی 5 اوور 86 ښه سکور دی بیان رولو بولینګ دا سکور بورډ چې څوک ریکارډ کړي زیاتره د غریب ټي او داسې دا قدرمندو چې دو صلیخانه کوټلیکران چوټه پیکټ یعنی بالکل د ینګ مشرومانو خو وته نه شوی ینګ وته دی شو دی هغه ټیم دی په ټول ټورنمنت کې زم چې کني ټول وړه کسان چې دی هغه په دې ټیم کې دی صلیخانه کوټلیکران کې او بیا دې نه بعد یو شاکوټ انګار پارټي دا نو هغه کې هم کشران دي ټول د دوا ټیمونه خو خط تکړه ټیمونه هم انګار خو ډېر تکړه دی او د پاتہ نه لګي چې د سومري خو بهرحال پاتہ به هفته نه بعد لګي چې ناک آوټ سیستم شروع شي چې چا سره مقابله راسي سوق ناک آوټ کی زبردست شاټ چکا بخته ته ये सब नशो लांड र प्रवतो जी चक्की बिल्कुल पे एंड के प्रवतो 4 रन बशी बमंडा बने 3 रन्स जबरदस्त शॉट चक्की ते वलो और कैच शो द बॉर्डर ना बार دا پهله کې لاړی بوشي چې هغه نه بار کېچو کو 500 روپے نوم بوته ملو شي وکټه اوټ نشو دا سه کېچو شو ای بورډر نه بار کېچونیو او د بورډر نه بار چې چا هم کېچونو کا کلاړی دی او کا غیر کلاړی دی هغه 500 روپے اخلي ډبل ټچ خستا بول 6 اوور 98 رنز 3 کلاړی اوټ بازار هم خالی دی او تماشای هم بیخي نش برابر دي پرون هم تماشای ډیره کم او نن خو بیخي کم دي یا خو په خیر اوس می شروع ویم انستا بخزان کسان راورسي ځکه چې خوب ته او ګرمي محسوس کیږي نو خلک لګورسته بیا راوځي سردی کې سم مارغله چپس بخي پټولو کې بس د چپسونه زبردست چې څوک هم رسي دا ویډیو ګوره کوشش کوه چې جسم نامه خله دغه کې زبردست چپسونه دي بکه ټول نمونه خونو شو غسه خیر خو یو کاس بونه بکه موږ خورو ډېر به کور هغه چپس یو شروع کې خو په نه پویدو ځکه چې شپ چپسونه ونه نو بس هغه به کور مو خورو او چې شرول نو در په خپل پته لګي چې دونه یې سي او اصله شورمې دي خو هغه هم به کور دي برمي وته ګیرا کړی و یو خو په 150 روپے کې 120 روپے ریټ لګول एकदम 150 کا بل تش مرچکای په کې شي نو نقصان ده د مرچکای سور مرچکای چې نو شورمې مرمم کوشش کوي چې سره خانه نه راوړل ته په 100 روپے امیر سے پرون چې کوم بولینګ کو په بول کې آی په 100 روپے باندې ورکی ناغه ته ځونه سوي 10 کیل ته په 100 روپے شورما ده ay sare ko bo
شاٹ کم شاٹ والو او 4 رنز وخت کې سټرایک باندې کوم بیټسمن ویلوړ دی 49 رن شو 1 رن 50 ته پته دی 7 اوور 107 रन 3 खिलाड़ी आउट जबरदस्त शॉट फील्डर मौजूद है ना 4 रन 4 रन फील्डिंग 4 रन قدرمنو ویوز موډ رقم شوی دي سو وجه دا بالکل کمنټس نه راسي او ویوز مو هم ایوارز ویو شو چې کم شوی دي نو ویوز خیر دی خېږي کوزيږي خو کمنټ بيخي نشته دی دا سو وجه دا لګ خپل ازري ولګوي کاته اوس د ټورنمنت نه د کرکټ نه برشوي چې به د بل څه شروع کو نور زینو کې هم هغه شروع شوی کرکټ دی آب د توشیو خو دا هغه میچونو ودینه هم کام هغه ځکه چې شروع میچونه دی هغه د مسور نه وي او دلته لکسور سره برابر یې زیاتره خلک دلته رسین زکه ته دوشیو دې سره سره انټرټینمنټ ویډیوګانې مونږ ته شروع کړي خپل تاسو ګوره 10-11 बॉल ډېر اوچا تو 11-12 رن اوچا تو शॉट ته کړه دی بالکل چکه تا او چک شو اور 129 رنز خسکور روان دی نبی په 21 بال والے 50 ولا خسکور یو کو د خپل ټیم دی پورا شاکوټ پویان دی پورا دوړ ینګ سٹار ویلې شو अंडर 18 की तकरीबन रोसी खबोलिंग लगा है उस पे एक बने रन आउट आधे वक्त के अनाम ओवर शुरू दे और जबरदस्त शॉट जबरदस्त चक्का यकीनन چې تاسو له چکه شي لکه بیا لاندې را پروتو ډیر اوچات بال والے وی او لاندې را پروز اخر چړای باندې بال خطرناک ډیرګراوند کور دی وړه مو شومان نو چکه ته پورا رشي تا وای خو بهر حال چکه کوشش دواځله کو او دواځله ناکام شو 8 اوور 129 رن دی نه هم اوور شروع دی دا کیش تا بال اوچات شو او ځا کیش په لاس کې نو ورته ډېر بالکل په لاسونو کې وته پروته بولته نه پروته موسم اور تک قدرمند په دې وخت کې او بالکل ګرمي وتشته ولا د کولې په سایډ ورغو مې داسې لوړه په هغه کې نه ویراله او خستا وراله بس کسان هم ورورو ګراوند تر راځیر شو تماشا یک دوکا هلکا ورور غونډیږي شاید چې په دوه مینس کې کسان زیات روشي خو هغه توقع ته ځکه نشو کوی چې صرف لوکل میچ ته دی لکه د خلک غانس ہوتی زبردست چکا او 6 دینه بعد بمولا انتظام دا هغه کو سیکنډ راوند کې چې کوم ناک آؤٹ سیستم دی چې دسه میچونه راوړي کې یو کلی یو سه بار نه او سه میچ تړای چې لږ خوان دی پکې وی 9 اور 141 لسن د پورا بیا فدیان رولو او درې کې لړ دروسه پر اوټ شي وی اماد راتلو مخکې د کسوال اوټ شي وی هغه نه بعد او گیم یو شروع کړي د دوړه ویلور دی او خګ رنزونه یو کړو کافي رنزونه یو کو بیا ځله چکی ته کوشش وکړ ګورګورا کې شاخ شو بولو ګرشوي زبردست شاټ یو بل 4 رنز بال ولګېدو په کاونټي باندې غالبا چې عمر علي وایو چې 6 رنز وي لسم اور گیم شروع دی درې کې لوړن تر اوسه پورې اوټ دي 141 رن جوړ کړي دي یقینا چې 160 رنزونه ټارګټ پویر کړي 180 خو ته مو شو او خستا رنز یو غوسو په لاسو کې رنز وغوسو زبردست چکا کیچ به شو بال هغه الکه راګر کړي په لاس کې دی یو بل چکا لږ چکا ولا شو د وخت کې زبردست شاټونه لګیا شو دوی چکه ولا شوې او
د بل کلاړي هم په 26 بال باندې 50 ولا صرف دواړو کلاړیانو 51 ولې او غالبا چې 138 کې 141 رنونه شو یو بل چکه هم ولا شو تقریبا 70 رنونه ته ورسېدو خو مشکل ده چې سنچري پورا کی بل شاټ ولو لنډای غونه پیدان په خپل موجود دي 2 رنونه ته وغسو زبردست شاټ کړه یو ځل بیا چکه ته ولو فیدان موجود خو بل تن لري په چکا زبردست 11 اور 186 قدرمن محمد استا 180 رن دی اتکړیو چې په ور سیوا کو غالبا چې 200 ته 190 ته رسي 180 پلس اخري اور دی او دی وخت د دوه بیسونو د خپل تقصور باندې ویلور دی خرنزونه کو ماشاءالله دی وی او دغه نبی الله پکې تقریبا 80 قریب رنزونه هم دی 50 سنچری ته نږدې دی وایډ بال او 1 رنز 22 رن نبی ته پوتی دی 78 رنزونه دی وخت 5 بال 6 بال 78 رنز دی 6 بال 22 رن سوری 6 بال 22 رنز 1 اوور 22 رنز دی سنچری ته وکور دی وخت وہ ټارګټ پورا سیټ تکو سنچری باندې وہ فوکس ہوتا چې سنچری وبو وای کنه وایډ بال اگین په و بال باندې 4 رنزونه دي تقریبا او پہلا بال مس شو 15 بالونه پاتې شو 22 رنز دي 5 بال 22 رنز او چوټه پکټ پر ټیم کې ټول نه وړي کې کلاړي او تر طالب او تر چولې اور باندې طالب جوړه په دغه صورت یاسین چوکړې کسه کې وایډ بال تر قدرمندو آوټ شو کلاړي لیزدو کې چیور کو 78 رن باندې آوټ شو موږ کیمرا کې لونه فالټ هم دی میموري فالټ او کله کله په کې غو کی اسه مو دا وی تاسو مشوره مې کو تاسو په کمنټ کې خامخو لګي چې سم خیال چې دا وړه چټه پکټ فائنل ته سیمی فائنل ته وځي نو سم خیال له او بوزي کنه کمنټونه خامخو لګي ټول کې ینګسټر شدي ټول نه کشران انډر 18 نو دا صالحانه کوټلی کلان ولا ټیم دی دغه ټول وړه لکون دي نو تاسو سره خپل کمنټ خامخا صالحانه کوټلی کلان بخته کوټلی خود ولا خامخا کمنټ ولیکي خستا بولیو کو 1 رن ته نو غسو 15 رات موږ تاسو کې هغه سیټ اپ هم بدلو د کیمرې بلاغاټه کیمرې کوشش کوو چې را کوزکو او موسم حالات کله کله به خراب شینو دغه پرابلم وکي شاټ اولو بل کېش لیکن فیلډر لري او 4 رنز رنزونه یو د کافي رنزونه وکړو شاکوټ پیان او ګورو چې صالح خان ولا بچیس کی کنا فیدیان دی ولا ټیم دوا بولا پوتی دی او 190 رنزونه تقریبا اوشتي دي 1 رنز بالینګ دی اور کې ډېر خستا بال وشو لاست بال اف د اننګز زبردست شاټ په هغه خبره چې په غورمټي وتر خلاص کو او ولر چکای ولا یقینا چې 202 خستا سکور یو کو 202 چې 302 کړي ول ډېر نور خوان کړو 202 رن یو کو په 203 باندې وګټنه وی خستا سکور دی خستا فګر دی وړو مشمانو ته هاي سکور کو چستر دوه نه کړه محمد تحسین کوم څه سره تعلق ساتي شاکوټ والا ډېلی خټکنامه ته کاټه لوړه هپی ام ډېر کالج ډېر سیام کېچ دي پهلینا نور بسو کېچ نسی چې سو نصیب کی خاصه په نصیب پرېش وسای شو ویلکم بیک قدرمندو یو ځلې بیا رالو منځو وقفه نه بعد گیم شروع کیدو ولله 2 ملینز 203 رنز ټارګټ ورکړی دی شاکوټ پایان پنو یادی شاکوټ مکس کسون دی بګي فرست بال اف د اننګز صالحانه کوټلی کلان چې کوم دی هغه آغاز کو 1 رن دی آغاز کو سب میں
شابړې او د هغه تر ابل کوم ځای قدرمندو اندازې مطابق جګړه او شابړې میچ دی او خط ټکراو میچ دی او تاسو د انفارمیشن د بوره چې تاسو په گیم کې بیا دوباره دلچسپي ښکارا کړئ جمعې نه به باقاعده میچونه شروع کیږي او ټکراو میچونه به شروع کیږي چې ناک آؤٹ سیستم بوي او ډېرې چیغې سوري بوي ان شاء الله ډېر ښایسته کوارټر فائنل نه به زیات سور اچي نو بال هیکرنس نو تاسو قدرمندو د میچونه ګوره خیر د درسلور زموږ لپاره خامخا یو ګوره او بیا به هغه نه به تاسو په خپل باندې ګوره ځکه چې میچونه به داسې هغه کې به بیا دا نه وي چې یا د کوزه مخې میچونه دي یا د بار مخې نه میچونه دي هغه به په لوټري باندې صحیح وزي او بقاعده لوټري به وشته کیږي په هغه باندې ورکړندې باندې وزي نو هغه کې به بیا دا شې نه وي چې د کوزه میچ د بار میچ ته میکس په کې راسي کوزه بار به په کې هم راسي خسته ټکراو میچونه بو ان شاء الله نو تاسو به تنا امید لرم چې ډېر خوندونه واله موږ به کوشش کوو چې سیستم لایو سټریمینګ ته بوزو لکه تاسو لایو پروګرامونه راولو ګوډ کیچ ونشو مو ډیوایس راغوښته قدرمندو پاتې نه لګي چې میژه په لار راغسته او څنګه چل دی که به وشي را بور کړی دی تر اوسه پورې راونه رسېدو دومره غاټې پیسې مې لګولي او راونه رسېدو نو چې څه وجه ده سبا ته پسې بیا کوشش کوم چې سبا بل سبا چې خامخا د ډیوایس مو ته راورسېږي او زه لایف پروګرامونو باندې ځان پوه کړم زبردست شاټ زبردست چکه ولا خسته چکه ولګېده بوس پورورو رنزونه را ګرمي شي خسته چکې به پکې تاسو ووینئ په دې وخت کې تکړه ټیم دی کوټلی کلان سلیخانه ینګ سٹار انډر 18 زم چې دا ټیم مخکې اوزي او غټو غټو کلوړانو سره وجنګي شي ډېر خوان بوږي اوه آوټ زلمی د خټک نامې دي ایک اوور 11 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ شاٹ والا کے دو فیلڈر موجود ہے ایک پیدیان هم آؤٹ شو کیپٹن دی وخت پیدیان آؤٹ شو شاته وکټو کیچ یو کوتنه او دویم وکټ هم آؤٹ شو چې د ټیم دی پورا نقصان دی ده خاص کې بیټینګ تر وته دا چکا شاٹ ولو کیچ زبردست کیچ یقینا چې په بیسټ کیچونو کې به شامل وو خو کیچ نشو په ولا سره ټرای وکړه بال صحیح چا ده اندازه دا سیدا چې کوټلی کالا سره خاله دا مشکل جوړ شي ته دا سیدی چې تماشای راوره سیدا درې کلوړن آؤٹ شوی 13 رنز دی وخت دریم اوور گیم شروع دی او بنټو بای خاده وخت تماشای لګا رولا بوتا قدرمند دی میچ تاسو چې کله ګورئ د سبب باندې میچ کوم دی هغه بو جګړه او شابړه خطکړه ټیمونه دي او غټ ټیمونه دي یاغه مقابله ده او دا کیش ته بنټو بای هم کیش ته ورولو آپ اوله سے کیش کو بنټو بای لړو بیٹه اسمان ته لړو کو پوش وچ په بیلټونو باندې نه کیږي کھیل په میدان باندې کیږي 3 اوور 21 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ دبل امر وشولاستا چکا خستا چکا ولا سلیپ بال چکا ولا شوا ما تاسو کوشش کوم چې زه تاسو ټینکر ریکارډ کوم چې د ټرک نه جوړ شوی دی دا د موږ د شاکوټ 12 نه اوبر اوړي 12 کولې ماینز ته او بالکل پری اوبه وته شاکوټ طرف را پرووایډ دي او بریزي 2-3 ټینکر خامخوسي ډبل شاټ هم ولو دوی چکی والی وی شاٹ کیچ ته وخته فیلډر موجود دی اور ډېر زبردست کیچ ایزیلی آؤٹ زبردست شاٹ ولو
4 رنز بل شاٹ یې ولو زبردست چره ګوډ فیلډینګ او د بل رن آؤٹ ځه شاٹ خو کام شاٹ دی کھلاڑی موجود دی او کیچ او ایزی کیچ دا وړه ماشومان دي ګراوند نه بار چې ته شاٹ والی شي میچ سچویشن داسې دی ایډوانس وکړي چې دا شاکوټ پیان ګټلی دی ځکه چې رنزونه یې هم زیات کړي 203 رنزونه یې کړي دي او دی هم بیک ټو بیک دومره موټو کې زور نشته چې د ګراوند نه بار بال وباسي او چې دا بالران نه پوهېږي چې لږ کیچ ته بال ورکوي بس چکې ته دا به اټومیټکلی آوټ کېږي دا کیچ زبردست شاٹ وہ کیچ ته ورهلو آوټ بیک ټو بیک روان دي بالر ته پکور چې بس بال ورکړي چې چکه وایي چکې سره به دی آوټ کېږي چکه والی نشي شاٹ تحسین شاٹ ولو لیکن کام شاٹ ته 4 رنز هم نشو 2 رنزونه جوړ کړو وایډ بال خاموش رنز ته نو هغه په وایډ بال باندې د وخت کې 57 رنز دي او بشمار وکټې پکې آوټ دي بعد اخیری جوړې دي شپږ دي که څو کې لړن آوټ دي یقین مې نه راسي چې هغه 100 هم پورا کی دا و دویم نمبر میچ داسې راشي چې بوره شکستو کې بشمار شي او تحسین شاٹ ولو چکې پورې لیکن د ګراوند نه چې ته چکې استای شي تقریبا 5 اوور کې 150 رنزونه درکار دي 1 رنز 2 رنز کوشش کوي چې په سنگل وي پورا کی اور دي مشومان دي سخت میچ ته مخه ته راغلی دی شاٹ کیچ ته وختو آوټ تحسین هم سره آوټ شو اسد نبی وروته کوري صاحب دی طارق نبی زوای دی او دا نه په پهلا بال باندې آوټ ناٹ آوټ اسد نبی صاحب چې کوم نه هم بزن دام نه دی شولې شاٹ نشي ولې دایره نه شاٹ بار نه وځي بدا میچ کې درمن موږ تاسو ریکارډ کو تاسو بداله کون به ګوري تاسو به ګورئ نور میچ دی ون سره شاٹ پہلا چکا شاٹ تباشای کیچ کو کې چکا ولا دی وخت کې دبل چکا ماشاءالله دم درودي جوړه کار شروع کړو دویمه چکا په هم ولا زبردست شاٹ بل چکا هم پکې رااله خستا چکا په 9 بال باندې 9 بال هم شو درې بال درې چکې ولې 9 بال هم ده فری هټ ده د وخت کې سلامه چکا مس شو سعد نبی سکور روان کو ټیم ته وسنه سه ایجاد ویر کی تری اور هم سعد نبی کړو او خستا وره کړو د وخت کې درې چکې واچره ولا شاٹ کړه سعد نبی چکا یو خستا چکې ولا بل هم 10 اوور 94 رنز سعد نبی چې څومره سکور کو دومره ټول ټیم تر اوسه پوره سکور نه دی کړی او دا بل چکې هم ولا ماشاءالله دی خغه کو 15 چکې تقریبا د وخت کې ولې شبټینګ کو بولینګ هم خستا کړی دی او بیټینګ هم خستا کو خپل ټیم ته ایجاد راوستو د وخت کې 100 رنزونه شو 11 اوور شروع دی 4 رنز د وخت کې تقریبا 1.4 اوور کې به 100 رنزونه جوړي 10 بال 100 رنز دا بل شاٹ ولو او په ډېر خسته کېچ یو کو غاب شپ باز سره میچ هم تقریبا ختم شو میچ شاکوټ پایان وګټو